السلام علیکم لیدونکو امید چې جوړ صحتمند اوسئ. ما بعضې ویډیوګان ریکارډ کړل تاسو دپاره یو کوم یو پی ایس تاسو ته معرفي کو. یو ویډیو کې خالد دانشیار سره موږ یو انټرویو درلودله، هغه هم تاسو ته اپلوډ کړله چې ویې ګورئ. او یو ویډیو آوټ ډور فریلانسنګ باره کې موږ ریکارډ کړی وی چې څومره خلک معلومات لري څومره نه لري. بعضې خلکو صفت هم وکړو، بعضې خلکو نیوکې هم وکړلې، البته کامنټونو کې. نو نیوکه یوه دا وله چې ویلې ته خپل الفاظو کې انګلیسي زیات استفاده کوي. نو یو خبره خو زه دا وکړم چې ما سټډیز زیاتر په پاکستان کې شوي دي، نو هلته موږ درسونه ټول په انګلیسي کول او خبرې کول زیاتر اردو انګلیش کوو، دونه پښتو موږ خبر نه کولې. اوس چې دلته راغلی یم نو کوشش کوم چې زه خپل دا انګلیسي الفاظ کم کړم، خالصه پښتو کې خبرې وکړم. خو مهمه دا ده چې کوم کانټنټ موږ تاسو ته اپلوډ کوو په فیسبوک پښتو کې یا دری کې یا خپل انګلیش پیج کې، هغه کانټنټ مهم دي. ژبې ته مو ګورئ، خیر کانټنټ موږ یو بخش دا ده چې ایجوکیشنل کانټنټ مو نوم ده، هغه کې موږ تعلیمي داسې یو شی اپلوډ کوو، یو ویډیو اپلوډ کوو چې هغه د تاسو یو شی زده کړئ. مثلا بعضې ویډیوګان تاسو کتلی اوسي چې فوټوشاپ یا پریمیر باره کې موږ ویډیو اپلوډ کوو. دې نه بعد زه به نورې هم اپلوډ کوم چې تاسو ته به لایټ سیټینګ درښیم، لایټ سیټینګ تاسو څنګه وکړئ، کیمرا سیټینګ تاسو څنګه وکړئ، مایک څنګه سیټ کړئ، اواز تاسو څنګه صحیح راشي، خپل سټوډیو څنګه سیټ کړئ. دا د سټوډیو مطابق ویډیوز دي. بعضې ویډیوګانې به داسې وي چې فوټوشاپ، السټریټر، پریمیر، افټر افیکټ، ډیزاینینګ کوم سافټویر چې دي هغې مطابق به زه تاسو ته ویډیوز اپلوډ کوم. او بعضې داسې ویډیوګانې به هم وي چې کوم شی باندې تاسو نه پوهیږئ، په کامنټس کې تاسو موږ سره شریک کړي وي، نو هغه موږ ریویو کوو، ګورو چې څونه خلک دي په دې موضوع باندې نه پوهیږي، مشکل لري، نو هغې باره کې موږ ویډیو ریکارډ کوو، تاسو ته اپلوډ کوو. یو کامنټ ما لیدلی ده فعلا چې فوټوشاپ باره کې یو چا کامنټ کړی و چې دا یو مشکل زه لرم، دا باید حل شي. نو بخښنه دې موږ د سوشل میډیا داسې دي د پښتو چې یو خو به زه تاسو ته دغسې ایجوکیشنل کانټنټ معلوماتي ویډیوګانې چې کوم دي دا به اپلوډ کوم. یو به داسې وي یو ټیکنالوژي به تاسو ته معرفي کوم، لکه څنګه چې یو پی ایس تاسو وکتو، یو پی ایس مې تاسو ته معرفي کو. دغسې نورې ټیکنالوژیانې چې کوم دي د وخت مطابق کوم اپډیټډ دي، زوړ ورژن یې چیرته استفاده کیږي، یعنې افغانستان کې خصوصا موږ زاړه ورژن څخه استفاده کوو. نوي کې کوم خصوصیات دي، همدغسې سکرین شو، ښه کمپیوټر شو، ښه سیټ اپ شو، ماوس کیبورډ خو اهم دي، ټول پرې پوهېږي. خو داسې د کوم ټیکنالوژي ریلیټډ چې کوم نوي مشینز راغلي وي هغه به تاسو ته معرفي کوم. بل داسې دي چې انټرویوز دي، لکه څنګه چې د خالد دانشیار سره موږ یو ویډیو ول هغه تاسو وکتله، نو تاسو ته به دلته ټیکسټ کې ښکاري، نو تاسو کولی شئ چې هغه انټرویو وګورئ. نور ویډیوګانې به کورس پروموشنز وي او داسې د کورسونو مطابق ویډیوګانې به وي چې کوم کورسونه موږ اپلوډ کوو، کوم نوي کورسونه راغلي وي په یولرنا پلیټفارم کې البته، نو هغه کورسونه به موږ تاسو ته اپډیټس درکړو په دې چینل کې چې ته کولی شئ اوس دا کورس وګورئ. نو دغه و د دې چینل اصلي مقصد چې کوم شیان موږ تاسو ته ښیو. نو امیدوارم چې ما انګلیسي زیاته نه استفاده کړي خپل خبرو کې، او تاسو هم یو شی پوه شوي اوسئ چې دې چینل کې موږ څه زده کوو او څه شی موږ ته اپلوډ کیږي. نو که غواړئ دغسې نور کانټنټ، دغسې نور ویډیوګانې موږ تاسو ته ریکارډ کړو او تاسو زده کړئ، لایک کړئ او شیر یې کړئ خپل ملګرو سره چې نور هم د دغه شیانو نه آګاه شي. افغانستان کې نور چینلونه زیات دي، خو ایجوکیشنل یعنې تعلیمي چینلونه چې کوم دي هغه لږ څه کم دي. شته دي، نه وایم چې نشته، خو لږ کم دي. نو شیر کړئ چینل، لایک یې کړئ، بس نور موږ سره اوسئ چې ګورو کوم شیان موږ اپلوډ کوو تاسو ته او څه ضروریات تاسو لرئ چې هغه موږ پوره کړو. مننه.